السلام علیکم ورحمت الله. دا شاته وریځې څومره ماشاءالله ښایسته ښکاري. دا اسمان د بامیانو دی. کوم ځای دی؟ بامیانو اسمان دی. موږ نن راغلي یو بامیانو ته او څه شی دغه پارک کې یاستو، څه کوو دا درته ښیم. ښه، دغه پارک کې 300 نفرو ته موږ خوراکي مواد الحمدلله توزیع کوو. څونه؟ 300 کسانو ته. نو په دغه خوراکي پیکیج کې یو کارټن شودي هغه دي څه ورته وایي هګۍ دي او لوبیا ده، دال دي، خرما ده، پوره ده، چای دی، شودي دي، لسې ده، غول دی او 50 کیلو وړه دي. دا د یو فامیل لپاره تقریبا تر میاشتو پورې کار کوي. الحمدلله موږ ګورو، امر بنسټ ګوري چې کوم ولایت کې مسکینان یا غریبان زیات وي هغلته موږ ځو. نو تقریبا مشرقي و، جنوبي و، قندهار و، هرات و، دا ټول ولایتونو ته تللي وو، بامیان پاتې وو. اکثره ورونو زموږ دا ګیله هم کوله چې تاسو ولایتو ته ولې نه ځئ؟ دا د بامیان ولایت راغلو. نو دلته به انشاءالله دا 300 کورنۍ مو راغوښتې دي. ټول داسې غریب غربه دي، ټول داسې بېچاره مسکینه. دی لپاره به انشاءالله دا خوراکي مواد ورکوو او دی به یو میاشت 2 میاشتې به په خیر و عافیت سره تېرېږي. نو تاسو که غواړئ قمر بنسټ سره په دغه پروګرامو کې یو ځای شي او دا صدقه مو مستحقو خلکو ته ورسېږي، راځئ. مونږ خو به مخکې روژه و ژمي کې که منډې والې خوس په هر موسم کې ګورو چې زموږ لاس د سری شي او دا به مونږ خیر مسکینانو غریبانو ته رسو. خپل زکات صدقه هر څه مو چې د زړه نه وباسلي قمر سره شي او قمر به انشاءالله دې خلکو ته رسوي. صحیح ده؟ ډېره مننه، ښه وخت. السلام علیکم.